سرداره بچې زما چشمې چېرته نه وې لیدلې. مړ یو خو دې بوډا ځانه کار کتلی دی، هر ټایم به وایي زما چشمې زما چشمې، په سترګو ړوند دی. د خلکو متل صحیح دی چې د شپېته وشي د ویشتو شي، بوډا مړ کېږي هم نه که نه، څه کار روزګار نه شي ژوند د کار وباسي. دا چشمې دې والا په سترګو ړونې څه نه یې نه. الله دې خوشحاله که بچې. الله دې په کرونا وایرس باندې مړ که چې یو 100 لک روپۍ راته خو راشي که نه. یاره ډېرو پکې خلک مړه شو بوډاګانو، خو زموږ بوډا پکې نه مړ کېږي. نو دې بوډا له بس لا کله خلاصېږو. رمضانه زما موبایل دې نه و لیدلی؟ سترګو ړوند دا نه یې بېوقوفه د مشرانو سره څوک دا خبرې کوي؟ تا ته په سکول کې دا خبرې زده کړلې؟ ما ته په سکول کې دا نه دي زده کړلي، خو ما ستا نه دا زده کړي دي. او وایي څه چې کرې هغه برې وې، کما تدینو تودانو. نن چې ته د خپل مور پلار سره څه سلوک کې د هغو سره څنګه معامله کوې، سبا به ستا بچي حق شانتې ستا سره کوي. نو چې څنګه موږ د خپلو مور پلار سره څنګه سلوک کوو، سبا به زموږ بچي چې دی حق شانتې سلوک زموږ سره کوي. او دا به زموږ پورې نه بلکې زموږ د 7 نسلونو پورې به دا خبره روانه. او الله پاک فرمایي انی اذا اطعت رضیت، کله چې تاسو زما اطاعت کوئ، زما حکم منئ، د مور و پلار چې د احترام کوئ، زه ستاسو نه رضا کېږم. و اذا رضیت بارکت، او کله چې زه رضا شم نو بیا په تاسو باندې برکتونه او رحمتونه نازلوم.